زاویې نیوز ته پر رسیدلو اسنادو کې ښکاري چې وسلوالو طالبانو د خپلو بندیانو لیستونو کې د پیسو او اړیکو په بدل کې د یو شمېر حق العبدي او جنایي مجرمینو نومونه هم شامل کړي چې اوس خوشي شوي دي. همداراز زاویې نیوز ته یوې سرچینې ویلي د ننګرهار ولایت یو تن اوسېدونکی چې د قتل په جرم بندي و تازه د وسلوالو طالبانو د بندیانو لیست کې د $10,000 په بدل کې نوم ثبت او خوشي شوی دی. د ولسمشر غني پخواني سلاکار عبدالستار سعادت هم په خپلې فیسبوک پاڼې لیکلي چې وسلوالو طالبانو په خپل لیست کې دقت نه دی کړی او یو شمېر جنایي بندیان د طالبانو په نوم خوشي کړي دي. نوموړي لیکلي داسې یو قاتل چې د ریګونو محکمو پرې د اعدام پریکړه کړې طالب هم نه دی خو اوس د وسلوالو طالبانو د بندیانو د لیست مطابق خوشي کیږي. عبدالستار سعادت اټکل کړی چې د لسګونو جنایي مجرمینو نومونه به د وسلوالو طالبانو په لیست کې ځای شوي وي. په ټولنیزو رسنیو کې د نشر شوي ویډیوګانو څخه ښکاري چې د وسلوالو طالبانو د بندیانو لیست کې د بهرنیو هیوادونو د جنګیالیو نومونه هم وو چې اوس خوشي شوي دي. په ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې د عبدالرازق په نوم د پاکستان هیواد یو تن اوسېدونکی د وسلوالو طالبانو د لیست مطابق د زندان څخه خوشي شوی او خپلې سیمې ته په رسیدو ورته غونډه او د خوښۍ جشن نیول شوی دی. د چارو یو شمېر کارپوهان وایي د وسلوالو طالبانو په بندیانو کې لسګونه بهرني هم شته چې ډېری یې پاکستانیان دي. دوی وایي د پاکستاني بندیانو خلاصون د وسلوالو طالبانو لپاره سره کرښه ده او راتلونکو لیستونو کې به هم د بهرنیو بندي طالبانو نومونه وي. نو په طالبانو کې ځکه پاکستاني طالبان مقدم دي پر شي کې فیصله چې هغه عادي خلک نه دي. د دوی په لیکو کې چې د طالب په نامه څوک له پاکستانه راځي هغه اکثره پوځیان دي او د استخباراتو خلک دي. د راپورونو پر بنسټ ټاکل شوي تر راتلونکو 3 ورځو پورې د وسلوالو طالبانو د لیست مطابق ټول 15,000 بندیان د حکومت له زندانونو څخه خوشي شي.